من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره پارون موږ له الله نه دعا کړې ولا اهدنا الصراط المستقیم توشای مشت سیده لار نو الله تعالی د مسلمان دعا چې هغه په دې الفاظو قبول کړه جواب ورکاو تل یار غواړي نو جی الف لام میم د دې په معنا الله تعالی شو پوهاږي ذالک الکتاب داغه کتاب دا پوره کتاب لاره به هیڅ شک نسته پیه په دې کتاب شي هدن هدایت للمتقین د فارد پرهیزګارانو سیده لار تا غوښتل ذالک الکتاب داغه کتاب دی او دا داسې سیده لار دا کوم کتاب چې کوم لار تا ته ښیي لا ریب فیه په دې کې هېڅ شک نسته هدن دا هدایت دی للمتقین د فار د متقیانو کوم خلکو چې الله انعام کړی دی هغه متقیان دي هغو ته الله تعالی دا لار ښیي پاته سو الف لام میم نو دا رنګ حروف د قرآن مجید تقریبا په یو کم در صورتونو په ابتدا کې راځي و دې ته حروف مقطعات وایي بس به حیثیت مومن مسلمان ته د دې دا معنا افدا کا چې د دې په معنا الله تعالی شو پوهاږي چلے جی نو الله ورته فرمایي چې دا هدایت دی د پاره د متقینانو اوس متقی نه فزنم د متقی تعریف څه دی قرآن په خپل د متقی وضاحت کوي شپږ صفات الله مشتراشي الذين متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري دوی تصدیق کوي بالغیب د غیب یو صفت دا دی چې دوی پر غیب باندې ایمان لري غیب څه دی غیب دا دی چې کوم شی ما ستا ذهن زما ستا عقل هغې ادراک نسي کولی د الله تعالی ذات دی فرشتي دي جنت دی جهنم دی پر مخ به راځي د غیب امور به الله خپل ما او تا ته ښیي نو چې کوم شي د زما او ستا عقل نه رسېږي مؤمن مسلمان پر هغه باندې ایمان لري ويقيمون الصلاة او دوی منځونه قائموي اقامت الصلاة د جمع منځ کوي د مسجد سره چې د تعلق وي او په صراط سره چې کله د اذان आवाज واوري د مسجد پر خوا باندې ځي صرف منځ کوي نه بلکې منځ قائموي ومما او هغه څه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی د هغې نه خرج کوي کوم روزي کوم خیر کم شی بیا که چاته خدای علم ورکړي وي هغه علم خرج کوي چاته الله تعالی دولت ورکړي هغه دولت خرج کوي ومما رزقناهم ينفقون بل صفت والذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په کتاب باندې انزل چې نازل شوی دی الیک پر تا باندې پر قرآن باندې د اهل ایمان چې د هغه ایمان دی دوی په قرآن مجید باندې ایمان لري وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل شوي دي من قبل که ستانه مخکې ای رسول الله ستانه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي تورات انجیل زبور نو د اهل ایمان او د متقیانو پر دې باندې ایمان دی چې دا منزل من الله دی د الله له جانبه نازل شوي دي وبالآخرة او په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین لري بل صفت پر آخرت باندې دا خلک ایمان لري یقین لري نو چې کله په مؤمن کې دا صفات راسي ایمان بالغیب اقامت صلات د الله په لار کې خرچ ایمان پر قرآن ایمان پر ترو کتابونو باندې او پر آخرت باندې نو الله تعالی ورته فرمایي اولئک علی هدى من ربهم دا کسان پر هدایت باندې دي اولئک دا کسان په دې صفاتو خاوندان علی هدى په هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب له جانبه په دنیا کې او په آخرت چې و اولئک هم المفلحون همدا کسان کامیاب دي عزتمندو دا هغه اول دعا وسې الله تعالی انسانانو مسلمانانو مؤمنانو وکړه الله تعالی ورته وویل چې تا دعا کوله چې ما ته سیده لار وښیه الله د قرآن مجید په صورت کې دغه کلام نازل کړي نو که نن هم ما او تا کامیابي غواړو نو د الله په کتاب کې ده که هدایت غواړو که ترقي غواړو فلاح کامیابی ترقی هدایت علم دا تمام شان په دې کتاب کې موجود دي په کار دی ما او تعالی را چې الله د کتاب سره تعلق پیدا کو ترجمه یې زده کو
الله د ما او تا ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي او د قرآن درس زده کړې او د ویلو الله د تاسو آباد او خوشحاله لري.